الله ماشاءالله تبارک الله. دوستانو دا لایف در سره شیر کی ماشاءالله 60,000 ته ورسوي علي ماشاءالله. څه کم 1500 کسان ناست دي ماشاءالله. یو ځل د قاري صاحب محترم په دې عکس ګوته زور ونیسئ. دا سینډ اپشن وایي چې 60,000 ته پوره شي علي ماشاءالله تبارک الله. تاسې وګورئ تهذیب الاحکام د شیخ طوسي د دې اووم جلده او د دې 251 صفحه ده. دا اصول اربعه کې د دوی معتبر کتاب. مسلمانانو دې ځای ته غوږ شئ، دې ځای ته غوږ شئ. همدا روایت قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة. نبي عليه السلام حرام كرل نبي عليه الصلاة والسلام حرام كرل متعة وتشي باندي في خيبر في موقع باندي راځو بل ځای ته. اوس راځو یو بل کتاب ته. دا خو مې هغه یو څو حوالې درکړلې، مسلمانانو چې دغه کس چیلنج را کړی و چې تاسې یو دلیل له خپلو کتابونو. دا ویډیو بیا یو ځل بیا پلي کړي د یو څو خبرې درته کوم. ښه کاري محترم بابل لوچتوم یو منټ. تاسې دوستانو وګورئ لقرآن کریمنا لبخاري ولمسلم مصنف عبد الرزاق وغيره وغيره دا کتابونه مو ولیدل او د دوی له کتابونو له اهل بیتو امام جعفر علیه السلام، امام باقر علیه السلام او علي رضی الله عنه او له امام زین العابدین علیه السلام نه مې دا خبرې درته وښودلې. اوس یو څو خبرې. ابو عماد صاحب 9 میاشتې کېږي د دې سوالونو په انتظار یم درته، او په دې خوا بیخي ورځینه نه پوهېږم چې پټرول نسته، ډیزل نسته، که څه شی نسته. ومې چې وسوې ښه په غور په دقت راته متوجه شه، په دقت. بل راشي چې بیا هغه ویډیو پلی کړي. هلې ازمریانو دا سکرین د سره وټکوئ دا 20,000 شي. دوستانو دا لیف درنه خرابېږي، دا لیف در سره پورته کړي. یو دوه مؤمنان سته در پکې، یو دوه مسلمانان سته در پکې. هلا دوستانو دا لیف د سره شیر کې ماشاءالله د 15,000 ته مو رسول. حدیث د مستدرک الوسائل المرزا نوري. کیمره بند قاری سي محترم. ښه اپشن لیکل دی دا یو ځای تاسې واورئ. دا د دوی مکتبه ده، دا مستدرک الوسائل ده د میرزا نوري 14 جلده د دې 449 صفحه ده. مسلمانانو دې ته وګورئ. یو کس راغلل لا امام ابي عبد الله عليه السلام نه یو دقیقه د دې لاندې روایت ده. الى ابي جعفر عليه السلام، امام باقر عليه السلام تراغلل سما تقول في متعه النساء، سيدي خذوا په متعه کې سوای. فقال احلها الله في كتابه، الله حلال کړی د خپل کتاب کې ده، وعلى لسان نبيه، دا لوی روایت ده. فهي حلال الى يوم القيامه، دا حلاله تر ورځې القيامت. فقال يا ابا جعفر مثلك يقول
تاسو مسلمانانو دې ځای ته وګورئ، هغه بهترینه خبره. قال فأقبل وګورئ، دا هغه بهترینه جمله د صدیق عبد الله ابن عمر ورته ویل، ويسرك أن نسائك وبناتك وأخواتك وبنات عمك وي آية تا خوشاله کوي چې د تا فعلنا چې دا نکاح متعه وکړي، ورته وګوري. فأعرض عنه أبو جعفر عليه السلام، امام جعفر عليه السلام ته چې کله د خور او د مور او د لور او د تره د لورې ورته ویل، هغه مخ ځینې واړول. الله اکبر. تاسې وګورئ په اهل بیتو پسې دروغ تړل، دا روایتونه خو د موږ په نس ټول دروغجن دي، ځکه اهل بیت له دې نه پاک دي، د اهل بیتو بلا ور وګرځوي. خو تاسې وګورئ وای متعه په ابتدا د سر کې وای په قرآن کې حلاله ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زبه ده حلاله ده، بیا په اخر کې مخله هغه سړي نه اړوي. وای که د تا ښځې دا کار وکړي، لور دي دا کار وکړي، خور دي دا کار وکړي، د تره لورانې دي دا کار وکړي، آیا دا دې وای خوشحاله کوي؟ فأعرض عنه أبو جعفر عليه السلام عن مقالته حين ذكر نساءه وبنات عمه، کله چې خپلې ښځې او د تره لورانې ورته یادې کړلې، مخې ترې نه واړول او جواب یې ورنه کړل. ای مسلمانانو، عامو شی و تاسې ته وایم، د تاسې له لورانو له خویندو سره خو د تاسې اغاګان متعې کوي. تاسې نوران سئ په یو امام باړه کې یو اغا صاحب ته ووایه چې اغا صاحب زړه مې سوی ده، زړه مې خوږېږي. که یې درته وویل چې څه شي ته مې زړه خوږېږي، ورته وایي متعې ته مې زړه سوی، که خور و لور دې وي، کور کې دې زنانه وي متعه کوم، چې دی څه جواب درکوي؟ امام باړه کې دې په زنځیرانو وهي که دې نه وهي، ځکه دوی د ځانو دپاره نه خوښوي. دا جالبه روایت تاسې وګورئ، په سر کې ورته وایي چې دا حلال ده. چا حلال کړی؟ رسول الله. چا حلال کړی؟ قرآن. او په اخر کې چې خپلې ښځې وریادې کې مخ ځینې واړوي. اوس د ما سوالونه ډېر جالبه سوالونه دي، ډېر جالبه. ابو عماد صاحب یوې بلې خوا ته به تښتي نه، 9 میاشتې مې وسوې د دې سوالونو قرضداره مې یې، د یو ټکي جواب به نه راکوي، دروغ دوکه به خلقو ته نه ورکوي، مخامخ به د دې سوالونو جواب راکوي. کوم امام متعه کړې ده؟ د کوم امام ښځې متعه کړې ده؟ د کوم امام لور متعه کړې ده؟ د کوم امام خور متعه کړې؟ د کوم امام د فامیل د تره لورانو وغیره وغیره دی خلقو متعه کړې ده؟ که یې کړې وي دلیل یې راکړه، که یې نه وي کړې سوال ته متوجه سه. که یې کړې وي دلیل راکړه، که یې نه وي کړې سوال ته متوجه سه. کامره مې غټه کړې د زړه سرونو. اصلا کې بمبار وشروع کېږي، اصلا کې ویده کېږي ما دا لایف در سره پورته کړي. بارک الله فیکم. آپشن میں چولے قاری سے محترم کیمرون. مسلمانانو غوږ سي، مسلمانانو غوږ سي. معتبر كتاب أصول 4 من لا يحضر الفقيه والسلام شپدي معراج أسمان تلالل، فقال لحقني جبريل عليه السلام وإلى شارع بسراغلل، فقال راتوي ويل يا محمد إن الله تبارك وتعالى يقول، وي الله جل وعلا واي إني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء. وجبريل عليه السلام را پس راغلل راتوي ويل سي يا محمد الله واي سي دي تا په امت کې سي څوک متعکون کی خزي دي
یا د تا په امت کې څوک متعه کوي هغو ټولو ته مې مغفرت کړی ده. آیا د اهل بیتو دا مغفرت خوښېدل که نه خوښېدل؟ خوښېدل. استغفر الله. که دا مغفرت خوښېدل کوم اهل بیت متعه کړې ده؟ امام، زوی، لوري، ښځې، خوري وغیره وغیره. څه وایي؟ وایي يا محمد، جبريل عليه السلام ورته يا محمد عليه الصلاة والسلام إن الله تبارك وتعالى يقول إني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء. وای د تا د امت ښځې چې متعه کوي د ټولو ته مې بښنه کړې ده. ایا د اهل بیتو ښځو دغه مغفرت د الله خوښول که نه خوښول؟ که نه خوښول خو معلومه خبره ده چې جواب به یې څه شي؟ که یې خوښول نو کومې ښځې په اهل بیتو کې متعه کړې ده؟ اول سوال ابو عماد صاحب جواب به راکوي، چالاقي به نه کوي، بلې خوا ته به نه تښتي. مسلمانانو غوږ سي، بل کتاب ته پسې راسه. دا دی بل کتاب ده، امدا وسائل الشیعه د حر العاملي یوستم جلده 14 صفحه ده. مسلمانانو غوږ سي، ښه راته غوږ سي. ابي جعفر عليه السلام قال، دا کس وایي چې ما ابي جعفر عليه السلام ته وویل سي للمتمتع ثواب، آیا د متعه کوونکي دپاره ثواب شته؟ وایي راته وویل سي که چیرې د الله د رضا دپاره څوک دا کار وکړي، الله اکبر، د الله د رضا دپاره وایي څوک متعه وکړي، نو الله به وایي ده ته نیکیانې ولیکي. اوس وګورئ. استغفر الله. فاذا دنا منها، کله چې وایي دې ښځې ته ورنږدې سي غفر الله له، الله به ده ته ګناهونه معاف کړي. استغفر الله. که کومې ښځې ته یو کس ورنږدې سول د متعې دپاره غفر الله له، الله به ده ته بښنه وکړي. اوس پسې ګوره. فاذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره. او کنه چې دی غسل کوي چې څومره اوبه دي د په ویښتانو لګېدلې دي او توی سوي دي، د دې په شمار به الله ده ته ګناهونه معاف کړي. قلت بعدد الشعر، په شمار د ویښتانو، قال بعدد الشعر، د ویښتانو په شمار الله به ده ته بښنه وکړي، ګناهونه به ورته معاف کړي. آیا دغه لوی مغفرات، دغه لوی اجر و ثواب کوم اهل بیت کړی ده؟ پوهېږئ که نه پوهېږئ په خبره مې؟ قاری سے محترم استغفر الله. پوهېږم قاري صاحب محترم. دا لیف ولې بند کېږي؟ الله اکبر. په دې خبره پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ په دې خبره پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ پوهېږو قاری سے الله محترم. اکبر. که یو څوک وی لاړ سي، یوه زنانه روانه وي او موټر ته یې راوخېځوي، 100 روپۍ 200 روپۍ ورکړي، ورته وایي چې زه بد اخلاقي در سره کوم، یعنی زنا در سره کوم، نو چې څنګه په دې موټر کې ورنږدې سول الله به ده ته ټول ګناهونه معاف کړي. استغفر الله. یو او چې کله بیا غسل کوي نو چې څومره اوبه د ده له ویښتانو سره لګېدلې دي او دا کوم یو له ویښته نه اوبه تویږي، د دې په شمار به الله بښنه ورته وکړي. او د دې تر څنګ اوس بل سوال پسې واوره. دا خو دې واورېدل، سوال مې په څه شي کې ده؟ اهل بیتو ښځې، لور، مور، خور، د تره لور وغیره وغیره چا دغه اجر ترلاسه کړی ده؟ آیا او که یې نه یې ترلاسه کړی، آیا هغو له اجر سره نه لګېده چې الله بښنه ورته وکړي؟ اهل بیت دلته څه وایي؟ مخکینی روایت کې چې الله بښنه کړې ده د تا د امت ښځو ته چې څوک متعه کوي. په اهل بیتو کې د الله له رضا سره د ښځو لګېده که یې نه لګېده؟ که یې د الله رضا خوښېدله نو کوم یوې زنانه د اهل بیتو متعه کړې ده؟ که یې نه وي کړې، اوس مې بل سوال واوره. ابو عماد صاحب سوال مې بل پسې واوره. اهل بیتو کې امامانو متعه کړي؟ که یې کړې وي دلیل راکه، که یې نه وي کړې امام صادق علیه السلام ولې په نورو امامانو لعنت ویلی ده؟ متوجه سي. تر ټولو خطرناک ډز دا په خلاصو غوږونو واوره. اوس غوږ سه. دوی خپلو عوامو ته وایي چې متعه وکړي، په دې کې اجر و ثواب ده وغیره. دا که اوس درته ښیم تر سبا پورې دا روایتونه ولاکه خلاص، لیکن تر راسه دې ځای ته، تر راسه دې ځای ته. دا وسائل الشيعة بحر العاملي د دې یوستم جلده 14 صفحه ده. غوږ سي دې کې. عن ابن عيسى
دا سند تر دې ځایه عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه 70 ملكا وإنست يوسري مگر سي أغا متعه وكري بيورست غسل وكري إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه 70 ملكا وس نست يوسري سي أغا متعه وكري او بیا غسل وکړي مگر سي دا هر قطره دی غسل کوي او له غسل جنراتو یږي 70 ملکا او یا پرشتي لدی وبونه له هر څه کې وبونه پیدا کیږي مغفي اجر او ثواب ته دی متعي وګوریا وسوال ترازم 70 ملكا يستغفرون له الى يوم القيامه تر قیامت پورې بخنه ورته غواړي استغفر الله وسوال می په څه شي کې ده څوک چې متعه وکړي یعنی زنا وکړي او بیا د غسل وکړي او دا هر قطره وبل دنه وستويږي او یا پرشتي جنې پیدا کیږي دا او یا پرشتي سي پیدا سي بیا د تر قیامت پورې بخنه غواړي استغفرون له الى يوم تر قیامت پورې بخنه غواړي وس ګوره ويلعنون متجنبها الى ان تقوم الساعه او په هغه چا باندې لعنت وایي چې څوک متعنه کوي د زيته وګوري ويلعنون متجنبها الى ان تقوم الساعه او ملائکه په هغه چا لعنت وایي چې متعنه کوي د قیامت ورځ لعنت ور باندې وایي ابو عماد صاحب سوال می واوره ورخطا کېږي ډیر ما ان شاء الله الله دې وکړي چې علمي جواب راکړي نه په دروغ لکه دا نور ویډیوګانو کې چې ټول ورځ په دروغ تیرس وای څوک چې متعه وکړي له هر څاڅ کې وبونه چې غسل وکړي له دینه او یا پرشتي پیدا کیږي او دته د قیامت ورځې بخنه غواړي آیا کوم امام دا اجر نه ترلاسه کړی که دا اجر ترلاسه کړی وي دلیل راکړه که نه وي ترلاسه کړی آیا دا لوی اجر دی الله یې نه خوښېدل ځان ته نه خوښول نورو خلقو ته خوښول دا دی یو بل ويلعنون متجنبها الى ان تقوم الساعه دي قیامت الرجل پور لعنت وايدا ملائکه په کای کړي دلیل راکړه کای نه وی کړي خو امام صادق علیه السلام ایس د ملائکه لعنت باندې وای آیا په اهل بیتو کې چې چا متعنه د کړي د ملائکه تر قیامت لعنت ور باندې وای کنه په سوال می پوښولې ابو عماد صاحب کنه یو پوښوي کې ځل بیا درته تکرار کړم و میاستې د دې سوالونو قرضدار می و میاسي وسولې مسلمانانو د متعي اجر مو واوریدل دغه اجر کوم امام کوم دی امام لور خزي کوم اهل بیت تر لاسه کړي دا اجر کای کړي وی دلیل راکړه کای نه وی کړي آیا امام صادق علیه السلام په خپل باندې سی ملائکه وای په هغه انسان دی قیامت ورځ پورې لعنت وای چې چا متعنوي کړي اهل بیت خو متعنه د کړي چې امر د کړي دا زه درته وایم الحمدلله دی اهل بیت مزه پاکو اهل بیت الله دی الله د سې دین موږ ته نه در رسولې سي اوغه زنا کړي وي یا د زنا دعوت موږ ته را کړي وي د متعي دعوت را ته کړي وي دا الحمدلله امت ته د سې دین نه دراوړي د سې دی پلیتی روایتونه نه دراوړي ستاسو متعي وکړي دونه اجر او ثواب پکې وي دا د يهودو لخوانه جوړ شوی روایتونه دي په اهل بیت باندې ورپټ کړي دي وس د اهل سنت والجماعت خو عقیده دا چې دا ټول هغه باطل او دروغ دي لیکن د تاسو خو ایماني ذکر دي روایتونه دي تاسو حجت دي آیا امامانو متعه کړي کوي کړي وي د امامانو خزو متعه کړي کوي کړي وي د امامانو لورانو خويندو او فامیل دي تر لورانو متعه کړي کوي کړي وي دلیل راکړه کوي نه وي کړي آیا ملائکه د قیامت ورځ په اهل بیت لعنت وایي کنه دا دي هغه بیا نورم پسې ځم دا خو مې یو څه نن ګزاره در سره وکړه دا به بیا وروسته ځو ځکه ما دلته او یا حوالې دي تاره کتابونو راټولې کړي دي څو حوالې او یا وروسته به انشاءالله بیا یو درته ښیم
داسې چیلنج را کړی و. دا ویډیو یو واري بیا چالو کړه، دا ویډیو یې چالو کړه. هغه ابابیل لاړو زه د چالو کوم صبر کوم. ما په خپله چالو کړه. ښه زر کوه. هماغه یو ویډیو قاري صاحب دا چې اوس ابابیل لګولې وه هو وروسته بیا بله ویډیو باندې پیغام درته لرم. زما سکرین لږ غټ کړئ. یو دلیل مخ ته کوم پېښ شي څه پاته ولګيږي. تاسو سره یو دلیل هم د متعه په حرمت باندې نشته، په حرام کېدو باندې نشته، بلکې تاسو صحابه، تاسو محدثین، تاسو علما هغه متعه قائل دي، هغه متعه باندې عمل کړی دی. سوای جناب عمر نه هغه په خپل دور کې د دې انکار وکړو او واسطه تاسو علماءانو د جناب عمر خبره ومنله او ویل ته چلو بس اوس دی باندې اجماع دی، بس حرام دی. ځکه تاسو په کتابونو کې ویل شوی دي چې متعه حرمت صرف او صرف اجماع دی. د سنیانو ملایان یې دا حرام دی، پس حرام دی. نور شرعي ادله نه د دې حرمت باندې هیڅ دلیل هم نشته دی. شرعي ادله نه د دې په حرمت باندې هیڅ ارګومنت هم نشته. کچې اجازه بسم الله کو تاسو بس خپل کتابونه لخپلو کتابونو نه وای په شریعت کې د دې په حرمت یو دلیل نشته. له قرآن نه مې درته وښودله، له بخاري مې درته وښوده، له مسلم مې درته وښوده، نورو کتابونو ته ضرورت نشته ځکه د موږ له قرآن نه وروسته صحیح ترین دوه کتابه دي، بخاري او مسلم وام اورېدل. بیا مې له اهل بیت هم پسې درته وښودل. ابو عماد صاحب علمي میدان کې دروغ ته مزه بل دي ما په خبرو دروغ ویلي، هغه وروسته ولا ځلیک به د ملګرو ته دغه وکړو، بیا وروسته ان شاء الله دغه جواب هم درکوم که خدای کوي، که رب العالمین جل وعلا خوښه او رضا وه.